یقینا ګورئ جګړه وي او خبرې اترې مذاکرات او د سولې په بنیاد د اوربند په تړاو باندې چې کومې خبرې کیږي هغه باید صلحامیزه خبرې وي، هغه باید د افهام او د تفهیم په کچه کې وي، هغه باید د روغ یو جوړې په کچه کې وي، نه دا چې د خبرو په جریان کې هم جګړه کې ګواښونه کې او چې جګړه وي هغه هوي جګړه. نو ګورئ پاکستان یو پروژه‌ای هیواد دی او د پروژو په بنیاد باندې د نورو لوی هیوادونو لخوا نه جوړ شوی دی. دا پروژې باید کله د هند په سرحد کې هم پلي کړي، کله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په فرضي کرښه کې، کله د ایران سره او کله هم د حتی د سیمې په سطح د هیوادونو سره د کړکېچونه لري او دا کړکېچونه د پروژې په شکل د لوی هیوادونو نه تمویل کیږي، تجهیز کیږي او بالاخره استول کیږي. نو پاکستان له بده مرغه یو داسې هیواد زمونږ د دې هیواد په گاونډ کې وروسته د هندوستان نه چې مونږ د هندوستان سره د گاونډ په لحاظ باندې یو حایل نقطه یو بفر زون پاکستان منځته راغی. زمونږ د اقتصادي، زمونږ سیاسي، زمونږ فرهنګي، زمونږ تاریخي تعلقات چې څومره د هندوستان سره او د لوی هندوستان سره هغه هندوستان چې یو تاریخ لري، هغه هندوستان چې خپل جغرافیه لري، یو مشترک فرهنګ هم لرو او په حتی په زیاتره هلته چې څومره مسلمانان اوسیږي چې د محمد بن قاسم رضی الله تعالی عنه په وخت کې هلته دوی فتوحات وکړل. نو ډیری مسلمانان دي چې یوه بدنه تاسې وګورئ بنګلادیش بیل شو، یو بدنه مثلا پاکستان بیل شو، همدومره نفوس په دغه کې لري. په هندوستان کې دا اوس شته دی. تاسې ولیدل چې مولوي صاحب متقي چې کله هلته لاړ تر ټولو ګرم استقبال او خراغلاس ورته د دیوبند مدرسې لخوا نه ویل شو. له بده بخته باید ووایو چې ګورئ افغانستان په خپل تاریخ کې خصوصا به ووایو چې د ملل متحد د تاسیس نه وروسته قابو د 80 کاله کې هیڅکله افغانستان په چا حمله نه ده کړې، هیڅکله افغانستان د چا په امورو کې مداخله نه ده کړې او هیڅکله هم افغانستان د خپلو اغراضو او مقاصدو لپاره توطیې، دسیسې، پلمې او څای چاته نه دی کنستی. له بده بخته بیا هم وایم چې د ملل متحد په چوکاټ کې د شورا امنیت لوی هیوادونه لکه اتحاد جماهیر شوروي او امریکا زموږ په هیواد کې دسیسې هم وکړلې، پلمې هم وکړلې، حملې هم وکړلې، مداخلې هم لري. له بده بخته باید ووایو چې حتی پاکستان هم اوس لګی دی، زما یو گاونډی مسلمان هیواد دی، هغه هم دلته دسیسې کوي، پلمې کوي، حملې کوي او بالاخره اتهامات تړي. افغانستان فکر کومه د ملل متحد کو غواړي چې په نړۍ کې یو داسې هیواد چې صلحجو هیواد وي، یو داسې هیواد چې همیشه د خپلو ارزښتونو څخه دفاع کړې ده، همیشه د نورو د خوا نه تحمیل شوي جګړې پرې راغلي دي او دوی مدافع کړې ده، هغه باید افغانستان یو داسې هیواد چې نه اټوم لري، نه هستوي وسله لري، نه پرمختللې وسلې لري، فقط د ځان د دفاع لپاره روحیه لري، احساس لري او